السلام علیکم ملګرو عبدالرحیم حلیمي نن مې درته ډېر ښکلی اپلیکیشن راوړی دی ډېر زبردست اپلیکیشن دی ملګرو تاسو یې ضرور استعمال کړئ ملګرو ډېر ښکلی ښایسته زبردست اپلیکیشن دی ملګرو د عکسونو جوړولو لپاره خپله کټ کوي ملګرو تاسو ګورئ زه درته ښیم ملګرو په یو اپلیکیشن کې ډېر ډیزاین عکسونه جوړوي ملګرو ډېر زبردست اپلیکیشن دی ملګرو ملګرو تر اوسه زموږ چینل هم سبسکرایب کړی نه وي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ ملګرو نو که زموږ فیسبوک صفحې ته نه یې تللي زموږ فیسبوک صفحې ته هم لاړ شئ او زموږ فیسبوک صفحه درسره لایک کړئ عبدالرحیم حلیمي ټي وي ملګرو د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په یوټیوب کې لاندې ډسکرپشن کې میلاو شي او په فیسبوک کې به تاسو ته میلاو شي ملګرو راځئ چې ویډیو شروع کړو نو درسره نه اوږدوم ویډیو تاسو ته یې ضرورت وي تاسو ګورئ دا ایپ به داسې انټرفیس په شي کې ملګرو تاسو ګورئ تاسو بس تاسو که دغه شان تصویران جوړوئ نو په همدغې باندې به کلیک کوئ او که داسې تصویران نه جوړوئ نو تاسو ګورئ زه په یو تصویر باندې ما کلیک کړو ته په دې باندې ډاونلوډ کړئ تاسو ته دوه هغه درکړي چې اپشن هغه کولاوي که هغه تاسو نه خوښوي نو تاسو دلته به راځئ تاسو پر دې کلیک وکړئ نو تاسو ته به اتوماتیک ډول سره نور هغه راشي تاسو هغه ډاونلوډ کړئ هغې کې تصویران تاسو جوړولی شئ تاسو ګورئ زه درته سټپ په سټپ تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې تصویران جوړ کړئ تاسو ګورئ موږ ته دا ګلی راغی چې تاسو کوم غواړئ چې کوم تصویر جوړ کړئ نو تاسو هغه تصویر جوړولی شئ تاسو ګورئ د دې څخه یو تصویر انتخابوم تاسو ګورئ زه به دا سلیکټ کړم یو تصویر تاسو ګورئ دا په اتوماتیک ډول سره دا به کټ کېږي تاسو ګورئ دا په اتوماتیک ډول سره دا تصویر کټ شو زه به دا لږ لاندې کړم تاسو ورته ګورئ تاسو ګورئ ډېر په ښایسته کوالټۍ سره دا تصویر راغی او جوړ شو تاسو ګورئ زه په دې باندې کلیک وکړم چې دا سیو کېږي موږ سره تاسو ګورئ سیو ایس ویډیوز دا ویډیو راغلی موږ تاسو ګورئ دا ډېر زبردست عکسونه جوړوي نو دا اپلیکیشن تاسو ګورئ زموږ سره دا تصویر دلته سیو شو ملګرو دوی څخه به بېرته او که تاسو غواړئ چې په همدغې کې نور هغه وګورئ تاسو ګورئ په نورو طریقو کې راځکه په دې ویډیو هغه کې دا عکسونه جوړ کړئ تاسو نو دلته داسې جوړولی شئ نیو تاسو په دې باندې کلیک کړئ نور ویډیوګانې عکسونه جوړوي مطلب ویډیو عکسونه تاسو ګورئ دلته دا ټول خلاصولی شئ ډاونلوډ کولی شئ تاسو ګورئ دا ټول دي تاسو به کوم یو باندې کلیک کوئ هغه تاسو ته کېږي ملګرو تاسو ګورئ زه به په دې کلیک وکړم تاسو ګورئ دا یو خلاص دی موږ لپاره زه به په دې کې یو بل تصویر انتخاب کړم تاسو ګورئ زه به دا تصویر انتخابوم تاسو ګورئ ما د یو ملګري تصویر انتخاب کړو تاسو ګورئ دا په اتوماتیک ډول سره کټ کړو تاسو ګورئ زه دلته یې لګوم بس خلاص که غواړم په دې ولګوم که په دې ولګوم خو هر یو غواړم هغه کولی شم ملګرو که نور ډاونلوډ کوئ نو تاسو ته هلته بلې اپشن یې درکړي نو هغې نه به تاسو ډاونلوډ کړئ دلته لاندې هم دي تاسو ګورئ دلته به په هر یو کلیک کوئ دغه اپشن ورته وګورئ ملګرو دغه اپشن یې دي دغه په هر یو باندې چې تاسو کلیک اخلئ نو هغه اپشن یې به راځي زه به سمپل په همدغې باندې پرېږدم دغه تاسو ګورئ زه به دا سیو کړم په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ دا به سیو شي په دې سیو کېږي ملګرو دا هم چې سیو کړله ملګرو دا هم چې سیو کړه تاسو په دې باندې به کلیک کوئ دلته بل اپشن دی یو په دې باندې به کلیک کوئ په دې اپشن باندې چې کلیک وکړو تاسو ګورئ تاسو ایډیټ باندې به کلیک کوئ تاسو ګورئ په دې به ایډیټ پروګرام راځي تاسو ګورئ په دې ایډیټ کې به تاسو کلیک ویډیو هم چې کلیک وکړو تاسو ګورئ تاسو یو تصویر راشي دلته به یو تصویر بل انتخاب کړم د دې څخه تاسو ګورئ زه یو تصویر بل انتخابوم تاسو ګورئ چې څنګه ایډیټ تاسو ګورئ دا یو تصویر د سکرین شاټ زه غواړم چې کټ یې کړم په دې کټ باندې به دا مختلف اپشنونه دي زه په دې کټ باندې به کلیک واخلم ما په دې کټ باندې کلیک واخیستو تاسو ګورئ زه به دا تصویر دې ځای پورې دا کټ کړم
دا ماته صحیح نه ښکاري دې په دې کټ کوم غواړم دلته سیزونه دي په هر قسم سیز باندې چې تاسو کټ کوئ نو دغسې را کټ کړو دلته تاسو ګورئ چې مختلف رنګونه د سټپ په سټپ داسې راځي دا اپشنونو کې دا رنګونه تاسو ګورئ دغسې رنګونه هر قسمه رنګ چې تاسو ورکوئ زه په دې رنګ کې به پرېږدم تاسو دلته نوم هم لیکلی شئ په دغه ځای کې په دغه ځای کې تاسو نوم هم لیکلی شئ ټیکس او دلته نور اپشنونه چې زه یې درته ښیم دلته د عکس سیز او دلته رڼاګانې هم ورکولی شئ د عکس دپاره تاسو ګورئ په دې اپلیکیشن باندې به کلیک واخلم تاسو ګورئ چې په دې اپلیکیشن کې تاسو دا هر څنګه هغه ښکاري دا شیونه تاسو ګورئ دغه هر سټپ په سټپ دا شیونه دي که تاسو هر شی ورکوئ ګل ګلابونه دل هر شی آی لو یو شی لیکل شوي دي زه به سمپل په دې باندې به کلیک وکړم یو دانه واخلم تاسو د ښودلو لپاره تاسو ګورئ تاسو ګورئ دلته زه غواړم چې داسې تصویر کې داسې جوړ کړم تاسو ګورئ څنګه زموږ تصویر په ښه کوالټۍ کې ښکاري زه به دا ټیک کړم تاسو ګورئ ښه دا ټیک شو دلته زه به دا دلته پرېږدم په دې ځای کې زه بیا په سمپل سیو باندې کلیک واخلم تاسو ګورئ زموږ تصویر دا سیو شو تاسو بل اپشن ښیم چې دا بل اپشن به څنګه مونږ کولی شو چې بل اپشن انتخاب کړو هغه اپشن داسې اپشن دی ملګرو چې تاسو د دې څلور اپشنونه یو ځای کولی شئ زه دې څخه به بېرته را بیک شو یس بیک به شو بېرته به را بیک شو بیا به په دې اپشن باندې به کلیک کوو په دغه اپشن باندې به کلیک کوو په دې اپشن باندې چې کلیک وکړو تاسو به ګورئ دې کې به زه یو دوه درې عکسونه کلیک کوم تاسو ګورئ ما درې عکسونه کلیک کړه تاسو ګورئ ما دا درې عکسونه دلته راغله زه کولی شم چې دغه درځونه د عکسونو دا هم بدل کړم تور کړم هر څنګه چې زه غواړم هغه کولی شم دلته عکسونو راګاڼې هم ورکوټی غټولی شئ تاسو سایز عکسونه بېلولی شئ تاسو ګورئ ګرد عکسونه ګرځولی شئ مطلب هر شی تاسو غواړئ کولی شئ تاسو که دلته غواړئ چې زه نوم پکې ولیکم نو نوم هم لیکلی شئ تاسو هر څنګه رنګونه چې تاسو غواړئ هغه نوم لیکلی شئ بیا به تاسو ته راشئ دا اپشنونه بیا تاسو ته راځي که تاسو غواړئ چې کوم اپشن ورکړئ نو دلته تاسو هغه اپشنونه هم ورکولی شئ تاسو ګورئ زه به دا اپشن یو انتخابوم زه به داسې دا اپشن دا ورکوم تاسو ګورئ داسې چې هر څنګه عکس تاسو جوړوئ نو تاسو جوړولی شئ ملګرو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی ملګرو ضروري انتخاب کړئ ملګرو نننۍ ویډیو زموږ تر همدومره تر بل ویډیو د خدای په امان ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ